یو عالم وی زما و خبرو کې شک و داسې و خبرې کوم محترمو چې که د سرو زرو په اوبو باندې اولی کې د دې و خبرو حق به ادا نه کې. توجه شته؟ قیمتي خبرې دي او ستاسو زندګۍ کې به ډېره فایده کوي دا خبرې. یو عالم وی و خبرو کې مې شک و. نمبر 1 و یو مې دې خبره کې شک و چې ما اثقل من السماوات، د اسمان نه دروند څه سستا. نمبر 2 ما اوسع من الارض، د ځمکې نه وسیع شی چرته شته. دویم. نمبر 3 ما اغنا من البحر، د دریاب نه موړ شته چې په اوبو څومره موړ دی. نمبر 4 ما اذل من الیتیم، د یتیم نه چرته ذلیله شته. نمبر 5 ما اقصى من الحجر، د تیږې نه سخت شی شته. نمبر 6 ما ابرد من الثلج، د اور نه یخ شته. او نمبر 7 ما اشد حرارة من النار، د اور نه چرته ګرم شی شته. دې خبرو کې مې شک و. ما وی د دې نه به سخت په ګرموالي او یخوالي او سختوالي کې صحیح د ذهن کې مې دا اشکال وګرځېدم. نو یو عالم سره ملو شم. توجه شته؟ یو عالم سره ملو شم. عالم راته ولې سرګردانې؟ ما وی حضرت یو خبرو کې مې شک دی. ما ته کومه کې ما وی اویم جواب برا کې ما ته او الله به انتظام کوي. وایه څه خبرې دي؟ ما ورته نمبر 1 ما ورته حضرت ما اثقل من السماوات، د اسمان نه درون شی سشتا. ما ته وی او شتا. ما وی حضرت څه شی دی؟ ما ته وی بهتان په مؤمن باندې چې ولګي او بهتان په عالم باندې چې ولګي. د دین درون شی نشته په دنیا کې چې دا په د مؤمن باندې څومره درون دی چې په چا د الزام او دروغ ولګول او څوک ته بې عزت او ذلیله کړل، د دین درون نشته. بس دا د اسمان نم درون دی بهتان. ښه اسې ته سوچ وکړه چې په دې معاشره کې څوک ووایي چې دا پلان کې سړی ما دغلته په زنا لیدلی او ستا نوموالي په ډک مجلس او په دې اړه کې ته به مړ نه شې محترمو. دا بهتان د اسمان نم درون دی. ښه توجه شته؟ د اسمان نم دا بهتان درون دی. نمبر 2 ما وی حضرت ما اوسع من الارض، تا داسې ټایم کې چاندر واغسته چې ټوله توجه دراله خرابه کړه، د دې به هم توجه خرابېږي بیا. نمبر 2 ما اوسع، توجه به نه خرابې. توجه شته؟ आवाज را نغی ان شاء الله. نمبر 2 ما اوسع من الارض، حضرت د ځمکې نه پراخه سیشته. ما ورته وی او اسلام دی. اسلام ډیر پراخه دی چې چا اسلام سټډي کې که خود سټډي کوي بچي زما دی. او اسلام کې د هر چا حق شته، د اسلام نه پراخه دین نشته، دا د ځمکې نه پراخه دی. ما وی صدق تر اختیار دی وی. توجه شته؟ نمبر 3 ما ورته ما اقصى من الحجر، د تیږې نه سخت شی شته د کاڼي نه. ما ته وی او شته. ما ته څه شی دی؟ ما ورته وی دا قلب الکافر، د کافر زړه د تیږې نم سخت دی. الله وی دا تیږې د غرونو دا تیږې دا زما د یری د وجې نه راغړي، لیکن د کافر زړه بیا هم نه یریږي. د کافر زړه دا د تیږې نم سخت دی. نمبر 4 ما ورته وی ما اذل من الیتیم، د یتیم نم څوک ذلیل شته په دنیا کې؟ تاسو ته پته یتیم ډیر ذلیل چې پلار یې نه پاغه څوک سکی. توجه شته؟ د یتیم نه ذلیل شته. ما ته وی او د یتیم نم ذلیل شته وي څوک وګوره چې په معاشره کې څوک دوه کسان جنگي، یو ته د یو په سر بدی وي او بل ته د بل په سر بدی وي، او دغه دوه کسان نه یو ځای شو دې منځ کې کینه یو ملامت کی چې لکه تا مونږ جنگولو وې دې دومره ذلیل دی لکه چې د یتیم نه سیوا ذلیل دی. توجه شته؟ دا ډیر ذلیل انسان دی چې دوه کسان معاشره کې جنگي، یو ته د یو په سر او دا دوه په باندې خبر شي بدی د یتیم نم سیوا ذلیل دی. نمبر 5 ما ورته حضرت ما اغنا من البحر، د دریاب نم سمور ششته چې په اوبو مور دی. ما ته وی او شته اغه زړه چې هغه په قناعت باندې په صبر باندې معمور شي. ما وی کوم زړه چې د الله پر رضا باندې رضا شو او د اوی چې الله سکی زپ باندې رضایم او خان دی په خوشحاليږي په، اگر که د مخه ته د اولاد مړ پروتي او د خان دی چې خدای په باندې رضایم، دا علم ورته وی د زړه نه غنی بل سنشته، دا د دریاب نم غنی دی د زړه. زمونږ زړه دا سری کله ګوند سخت را لمږ سن وای محترم. توجه شته؟ سونه بده خبرې نه کوم. مال په خپل کسان داسې راشي. ما ته وی د خدای په باره کې مې بد الفاظ راځي، خو په خله مې اوتی نه دي او په ذهن کې مې داسې سوچونه راځي چې ګوره دا خدای مونږ سره څنګه څومره وظیفې کوم او منځونه کوم او غلط کارم نه کوم، بیا هم ګیروي د خدای نه مې ګیله راشي. نو
وی د خدای نه مې ګیله راشي. داسې کله کله انسان ته وشي محترمو، الله وی هغه زړه چې په صبر او قناعت باندې ګوره معرفي شو، ما ته خوښ شو دی په صبر باندې او زما په رضا باندې رضا شو، دا د دریاب نم دا زړه ډېر غني دی محترمو. ما ورته وی هغه شی ما ابردو من الثلج، د واورې نه یخ شی شته، ما ته وی ها شته. وی څه شی دی؟ ما ورته وی هغه شی دی چې یو انسان باندې تا د خپل مال او جان او د هر څه اعتماد او اعتبار کړی دی او هغه تعالی په دې اعتماد او اعتبار کې ټکو دوکه درکا، دا زړه دې ته دومره یخ شي لکه د واورې نه سیوا یخ شي. شکر سبحان الله ووایه. توجه شته محترمو. نمبر 7 ما ته وایه وم څه شی دی؟ ما اشد حرارة من النار، ما وی د اور نم ګرم څه شتی شته؟ ما ته وی ښه آشته الحسد، حسد دی. د چا په زړه کې چې حسد دی د ده زړه د اور نم سیوا ګرم دی. الله دې وساتي محترمو. نن زمونږ مؤمنانو کې یو بل ته حسد نه دی محترمو، علماو ته حسد نه دی، بهتانونه نه لګو په یو بل باندې. علما را نه ماپ نشو نو د به تاسو ماپ کړم محترمو. کور کې پر رشتہ داري او فیملی باندې مونږ بهتانونه لګو، یره جرور مې دا کار وکړو، خور مې دا کار وکړو، زه به دا چل وکړم. څومره بد الفاظ زما ذهن ته نه راځي، بدې خبرې نه کوم، د مؤمن بهتانونه نه لګوم. ای زه تاسو ته یو جمله وایم محترمو، په چا د الزام ولګو، یاد ساته دې خبرې ته، په چا د الزام او بهتان ولګو په هغه کې هغه شی نو، په چا د زنا او د بدکارۍ الزام ولګو هغه پکې نو الله وی دکې چې دا شی نشته نو دی خو به وساتم، خو د قیامت نه مخکې او ستا د مرګ نه مخکې به تا ذلیله کومه په هغه بهتان چې په مؤمن دې لګولې، نو الله به دله مرګ راځي. الله دې وساتي، امین ووایي. دا مسلمه خبره دی نه نشته چې ته په مؤمن باندې الزام ولګې د جناب محمد رسول الله په امتی باندې او چاته الکه پلان کې داسې دی جی ګوره ښه او هغه کې هغه شی یره جی دا ګوره غل دی ښه دی جی په حرام او مختلجی ښه او الله وی داسې نه و نو د مرګ نه مخکې باندې داسې ذلیل کوم نو الله به مړ کوم، الله به مړکوم. اوس توبه وباسئ په حق او سچ باندې. اول زه توبه وباسم، زه په خپله ګناهګار او عاجز یم. دا زه ځان ته وایم نو بیا تاسو ته وایم، که ستاسو خیال اکثر تاسو ته وایم د خطبې په آخره کې چې اول دې په الله مال د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او بیا تاسو له وایم که نه ټول شوق سره امین ووایه محترم. ما ووی ایمانی جذبه او غیرت نبی علیه السلام مبارک وفرمیل د شیرین زبان نه چې ایمانونه به حذف شي او دا کافران به مؤمنان ماتي. ورته وی د الله رسول کم به نبی علیه السلام وی سم به ډېرې دومره به ډېرې لکه که غثاء الثیل، داسې به لکه په دې دریاب چې دا زګونه ډېر روان دي دومره به ډېر او د الله رسول بیا ولې نبی علیه السلام مبارک وفرمیل حب الدنیا، دنیا سره به مینه پیدا شي. نمبر 2 وکراهیت الموت، او د مرګ نه به یریږي. محترمو تیښته خو نشته، دا خو مسلمه خبره ده. که ته هر ځای کې مړ کېږې به، په کشتۍ کې به مړ کېږې، په بحر کې به مړ کېږې، په کور کې به مړ کېږې، په ډبل بیډ د پاسه به مړ کېږې، په بستره کې به مړ کېږې، په بالښتونو او په عزت تاسو ته په لوی برجونو به مړ کېږې. که اسمان ته ورسېږې او سپوږمۍ ته لاړې وایي چې هلته زندګي تېرو منه سپوږمۍ کې درله مرګ راځي، خلاصې ترېنه نشته. محترمو ایمانی جذبه او غیرت پکار دی د جناب محمد رسول الله امتیانو سره د بل مؤمن په خفګان باندې خفه شي وایي د الله محبوب او خدایه په ده نن غم راغلی دی دا په ما هم راتلی شي. وګوره همکاري وکړه د مؤمن سره، دا عظیم جهاد دی. محترمو ځان اصلاح کو، نفس اصلاح کا. الله دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروا آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين. الله ما چې سوي دي وره د خدای خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کې. الله اول په مال بیا په خدای دې د عمل کولو توفیق را نصیب کې. الله موږ کې ایمانی جذبه او غیرت خدای پیدا کې. الله هغه د فلسطین مؤمنان او مظلومان چې سره ظلم کیږي خدای ته نصرت او امداد وکړي. الله دا اسرائیل کې په هر جامه کې دا يهوديان کافران مشرکان خدای ته په خپل قهر او عذاب تباہ او برباد کې. الله ته تباہ او برباد کې، خدای ته نیست او نابود کې. مؤمن کې په هر شعبه دغه کې د دین کې د هغه د تبلیغ کې د هغه د جهاد په میدان کې د هغه خدای دلته د علم په میدان کې د تصنیف په هر میدان کې چې د جناب محمد رسول الله امتی د خدای ته امداد وکړي. د هغه سخت روزنم خدای اوساتي. الله قبر راته آسان کې، د قبر د سختونم خدای اوساتي. د خپل خدای د خپل قهر او عذاب نم خدای اوساتي. او خدای کله چې زه وفات کېږم او د دې بدن نه روح اوزي په دغه وخت کې مې په دې ژبه باندې یو پاک او طیبه کلمه جاری او ساری کې شوق سره ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.